السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس نورانی قاعدة صفحة نمبر 3 تختی نمبر 1 مفردات. وضاحت: ترتیبی نزولی کے مطابق کل حروف 29 ہیں. ان کا مشہور نام حروف تہجی و ہجائیہ ہے. بارنا چې کوم ترتیب سره حروف نازل شوي دي هغه 29 دي، یو کم دیرش. د دې مشهور نوم حروف تهجی او حروف هجائیه، حروف مفرده او نورانی حروف دی. دا کوم مونږ تاسو الف با تا وایو کنه، دې ته حروف تهجی ورته ویل شي. په دې تختی نمبر 1 کې مونږه 4 قواعد لیکلي دي، خو څه د دې مقصد استادان په خپلو شاګردانو باندې چې کوم باصلاحیت شاګردان نارینه دي یا زنانه دي چې هغو باندې زده کړي، انشاءالله هغو بنیاد به مضبوط شي. هغه دا قاعدہ نمبر 1: حروف تہجی میں سے 8 حروف سخت ہیں جن کا مجموعہ اجید و قطم بکت. 5 حروف درمیانہ ہیں جن کا مجموعہ لن عمر. باقی 16 حروف نرم پڑے جاتے ہیں. کوم چې د حروف تهجی دی ټول 29 دي، یو کم دیرش دي کې 8 حروف چې هغه حمزه، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا. دا 8 حروف سخت ویل شي. د دې ادا کېدو په ټیم کې به आवाज بالکل بند شي. او 15 حروف لام، نون، عین، میم، را دا درمیانه ویل شي. درمیانه دا معنا چې د دې حروف ادا کېدو په ټایم کې نه آواز به ډېر سخت وي، نه به آواز بالکل نرم او جری وي، بلکې درمیانه به وي. او باقي 14 حروف پاتې شو، 8 هغه دي، 15 دې دا شو، نو 14 پاتې شو نرم پڑے جاتے ہیں، هغه نرم ویلی شي. اوس دا قاعده به مونږ زباني داسې که طالبانو باندې زده کړو. دا ما یو کتاب کې مرتب کړي هم دي، دا قواعد تجوید کتاب دی پښتو کې. داسې کار باندې زباني زده کې چې 29 حروف تهجی نه 8 حروف چې مجموعه اجید و قطم بکت سخت ویلی شي، 15 حروف چې مجموعه لن عمر دی درمیانه ویلی شي، باقی 14 حروف نرم ویلی شي. بس دا زبانی ورباندې یاد کې. دویمې قاعده ته غوږ شه: حروف تهجی میں سے 7 حروف جن کا مجموعہ خص و ضغط قض ہمیشہ موٹے. باقی 22 حروف ہمیشہ باریک. اور 3 حروف یعنی الف، لام، را کبھی باریک کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں. دی دویم قاعده مقصد دا دی چې حروف تهجی نه 9 حروف چې خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، دغه 9 حروف دا همیشه غټ ویلی شي، په خولې ډکوالي سره ویلی شي. او باقی 22 حروف پاتې شو هغه باریک ویلی شي. خو داسې زده کړئ تاسو 22 نه مه وایئ، بلکې داسې وایئ چې 19 حروف یعنی یو کم شل دا به همیشه باریک ویلی شي. او 3 حروف چې الف، لام، را دا کله غټ کله باریک ویلی شي، یعنی خاص قواعدو د وجې نه کله غټ کله باریک ویلی شي. اصل کې قاعده داسې ده چې تاسو طالبانو باندې زده کوئ، زباني داسې زده کړئ چې 29 حروف تهجی نه 9 حروف همیشه غټ ویلی شي او 22 حروف باریک ویلی شي. په دې 22 کې به 3 حروف دي چې الف، لام، را چې خاص قواعدو د وجې نه کله کله غټ ویلی شي. دام باریک دي، اصلا دام باریک دي، 22 کې داخل دي، خو څه خاص قواعدو د وجې نه کله کله دام غټ ویلی شي. پوه شوې؟ دوی قاعده مې زده کړې. دریمه: حروف تهجی میں سے 12 حروف 2 حرفی ہیں. ان میں مد اصلی 1 الف کے برابر کرنا ہے، نہ اس سے زیادہ کرنا ہے اور نہ کم، جن کے ساتھ 2 لکھا گیا ہے. دریمه قاعده دا شوه چې د 29 حروف تهجی نه 12 حروف داسې دي چې هغه 2 حرفي دي. 2 حرفي دا معنا چې هغه 2 حروفونه جوړ دي، هغو باندې به مد اصلي کېږي. مد اصلي چاته ویلی شي؟ یعنی یو الف برابر به راښکو، نه هغه زیات نه هغه نه کم. یو الف څومره دی هغه به نوره د تجوید خبره دی، هغه نه به نه کم نه زیات. دا به موږ څنګه پیژنو؟ نو په دې خپلو قاعدو کې مونږ هغه سره 2 لیکلی دی. 2 مطلب دا چې هغه 2 حرفي دي.
څه ته د الف نه یا پورې وګورې کوم حروف سره دو لیکلی دی دا حروف ټول باره دي بس کوم سره دو لیکلی دی نو هغه قاری صاحب محترمه دو حرفي دی هغه باندې مد اصلي کوه یو الف نه زیادې مه راښکه. قاعدہ نمبر 4 حروف تہجی میں سے 15 حروف 3 حرفی ہے ان میں 5 الف کے برابر مد فرعی کرنا ہے جس کے ساتھ 5 لکھا گیا ہے ان کے اوپر مد کا نشان بھی بنایا گیا ہے. حروف تہجینا 15 حروف درې حرفي دي درې حرفي صرفیان ورته ثلاثي وایي درې حرفي دي او دې سره مونږ 5 لیکلی دی 5 الف کے برابر دی بنے بے د 5 الف برابر مات کیږي او دی مت مد فرعي ویل شي جن کے ساتھ 5 لیکا کیا ہے هغه سره مونږ لیکلم 5 دی 5 سره لیکل دي نو ته د کوس خطه وګوري کوم حروف سره 5 لیکل دي دغه حروف ټول 15 دي څو دي 15 دي دغه 15 حروف باندې به ته وګد مات کړي د 5 الف برابر 5 الف او 5 حرکتونو برابر د انسان لاس ګوتې نه دي دا څو کولاوي یا ورورو بندوي یا باندې ورورو کولاوي نو دې طریقې سره به تاسو پته ولګيږي ٹھیک شولا باقي 2 حروف پاتې شو کې یو الف ته یو حمزه دي دي کې نه ورکه تاسو خدای نه کې عمل وشه نه ورکه مد اصلي شته نه ورکه مد فرعي شته هیڅ امر سره نشته هغه کې مدونه نشته نو سنت مطابق سره به دغه حروف مونږ څنګه ادا کوو باقي د دې مخارج دا ورسته مونږ بیان کړی دي زه صرف تاسو ته حروف ادا کوم نو طلبه کرام هم چې کوم استادان دي هغه هم دغه حروف د دې اوازونو نه زیات مرکاږي نه کم راکاږي که کم راکاګلو بیا مد ختميږي او که زیات راکاګلو بیا مد باندې زیادت راځي چې هغه غلطي دی بسم الله الرحمن الرحيم الف باء تاء ثاء جيم جيم سره مونږه 5 لیکل دي راخ کا ح خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين په دې عین او غین کې مونږ دلته قاعده نه دي لیکلي خو که چېرې دې باندې چا مد کم کولو نو بیا هم جایز دی ښه مطلب قصر یې ورکې کولو ځکه دا مد لین عارض دی داسې عین غین بیا هم خیر دی ښه فا قاف كاف لام ميم ميم نون واو هاء همزة همزة یا اخیر کې یو خبره څه هغه اساتذه کرامو دپاره دی هغه داسې دی چې کوم ماشومان واړه دي په حروفو سختوالي په نرموالي د پاسه په څلورو قواعدو نه پوهیږي نو استادانو په خدمت کې که هغه معلمین دي که معلمات دي دا درخواست دی چې هغه د په ویلاړې باندې مخ د خپلو طلباو طرف ته کی کوم حروف څه سخت دي هغه د سخت ادا کوي کوم نرم دی هغه نرم ادا کوي او طالبانو ته د وایي چې بچیا ما خولې ته ګورې زه کوم حرف څنګه ادا کوم هغه شان ادا کوي
دا یوه ساده قاعده شوه، ما لیکلې نه دی ده. دویمه قاعده ده چې هغه ماشومان چې هغه په غټوالي په باریکوالي نه پوهېږي هغه ته داسې ووایه چې دی مخکې کوم شنه حروف دي، شنه چې دا کوم اووه حروف دي، حس وضاغط انقذ اووه، دی اووه ته مونږ شین رنګ ورکړی دی. بچیا چې کوم د شنه حروف شنه رنګ والا حروف دي دا غټ وایه، خو د غټوالي کې شونډې ګول نه کي، هغه چې استاد څنګه ادا کوي هغه شان به دی ادا کوي بیا، ځکه چې هر طالب علم د خپل استاد فوټوکاپي وي، چې استاد ورته صحیح وایي ماشوم یې صحیح زده کولی شي. دوی خبرې شوې. دریمه خبره دا چې مونږ لیکلي نه دی هغه دا چې کوم دوه حرفي حروف دي لکه با تا د 12 حروف دي، دی اخر کې به آواز مونږ استاسو په جوف دهن د خولې خالي حصې کې پرېږدو. ټیک شو؟ لکه داسې با تا داسې نه کوو چې آواز مونږ بالکل ودرو، لکه داسې تا فا با آخر کې به آواز ودرو نه، ځکه چې دی آخر کې حرف ماده د حروف ماده د خولې خالي حصې نه ادا کېږي، هغه مخرج مقدره دی، هغه چا سره تعلق نه ساتي. په دې پوه شوې؟ څلورمه خبره ده چې دا کومه همزه د مونږ عام طور باندې داسې وایو واو ها همزه همزه همزه، دا غلط دی، بلکې سنتو مطابق مونږ داسې وایو. ګوره ما لیکلیم دي هر یو حرف سره ما خپل وړه وړه حرف لیکلی یم د اصل کوم شکل د دې ولا همزه، دا رباعي حرف دی، ها میم زه ها همزه همزه، دا ورباندې زده کړئ. او دې سره بله خبره چې کومو حروفو کې کومو سره مونږ 5 لیکلی دی چې هغو منځ کې کوم مد فرعي دی چې 5 الفو برابر دی، 5 حرکتونو برابر به مونږ راخپو، د هغه منځ کې کوم ماد دی چې هغه کې مونږ نه پوزې ته آواز ونه خیجي. داسې مثلا ګوره تاسو ما آواز ته ګورئ میم یا نون، بالکل د منځ کې چې یا وایو ماده دی لکه نون کې یا یای ماده دی لکه جیم کې یا سین کې، نو دا بالکل آواز پوزې ته ونه خیجي. نون جیم کدی کې نورې خبرې کومه نو بیا استادانو باندې مشکل شي، طلباو باندې مشکل شي. الله رب العزت دغه اسباق د ټولو بچو د نارینه او زنانو د مستقبل د قرآن صحیح کولو دپاره ذریعه وګرځول کی، خاص کر زمونږ والد محترم مرحوم دپاره د آخرت کې د جنت لوله یوه لویه صدقه جاریه وګرځول کی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.